دا چې نبی علیه السلام جنت ته ځي او اویا زره د امت فقرا بې حساب او به کتابه ځي. د فقراو نه کوم فقرا مراد دي؟ نو تفاسیر لیکي چې اولیاء کرام خو اخص الخواص چې داسې مقام ته رسېدلی وي چې نه ځان په نظر ورځي نه خپل صفات په نظر ورځي. ځان هم پردی بولي، صفات هم پردي بولي. اصل احتیاج فقر چې راځي په تصوفو کې راځي. خپل حقیقت چې سړي ته ورپېژندی کېږي په تصوفو کې پېژندی کېږي. د احتیاج معنی د ما خالق الله ده، رازق مې الله ده، مالک مې الله ده. نه زه یوه دانه ځان ته پیدا کوی شم چې الله تعالی یې رانه کړي. زه نه لاس کوروی شم چې الله تعالی په ما کې دا قدرت پیدا نه کړي. زه نه چاته سترګې ور اړوی شم، نه څوک لیدی شم چې الله تعالی د ما په سترګو کې دا طاقت پیدا نه کړي. دا ټول شیان به الله تعالی ته حواله کوي. نو خپل ځان به مسکین محض هیڅ نه دارم، هیڅ نه دارم نیستي شوې. داسې د چې په خپل حقیقت وپېژندو بیا به بقا بالله راځي، بیا به نو هستي درنه جوړېږي. دا بیا په داسوري مرګ هم بیا نه مري. موږ تاسې احادیثو کې ونه ویلې انبیا وروسته د مرګ نه طوافونه کوي، وروسته د مرګ نه لمنځونه کوي. په حدیثو صحیحه او ثابت دي که نه دي؟ اولیاء پس د مرګ نه تلاوتونه کوي. په حدیث ترمذي شریف کې مو نه ویلې سورت ملک مبارکه صحابي په یو ځای خیمه وویله، اوار میدان وایي. د خیال هم نه و چې قبر ده، چې نن په قبر کې تلاوت تبارک الذي شروع 10 آیات ټول ویلې. سهار راغی پیغمبر علیه السلام ته چې ما په اوار میدان خیمه وویله، خبر نه وم چې دلته قبر ده. هغه د نن صحابي یو مسلمان مړ دفن و، قبر و، سورت ملک مبارکه ټول تلاوت کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی دا سورت چې څوک ماخستان تلاوت کوي تنجیه من عذاب القبر، د عذاب د قبر نه اخلاصي. د اوس وخت خو خلک خبرې مني، نو زه ځکه د احادیثو په حواله درته کوم. کنې دا شیخ موسی خان صاحب خو د دیوبند د اکابرو نه ده. دغه خپل فتح الله په نامه کتاب په سر کې لیکلی دي چې زه د پلار نه کنکای پاتې وم. دا دیره کې عبدالخیل ورته وی دا په نیاله کې یو ځای دی دې کلی، وای د مور سره د خپل قبلګاه صاحب قبر ته ورغلم. چې قبر ته کېناستو تلاوت په قبر کې شروع شو. زه وډار شوم، چیغې مې کړې. وای مور مې راته ویل مه ډارېږه دا د پلار ده. دغه نه بعد خو بیا وای اشنا شوم، بیا خو مې بار بار اورېده.